جنجالونه خو ډیر زیات دي، خو داسې جنجالونه ما په ژوند کې نه دي لیدلي لکه دوی دوه مشرانې چې کوي. یو مشر ملي ګټو ته ژمن ده خو بل فقط د ګیډې غم کوي. راځئ چې ټول حقیقت په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. په سلامونو مهرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. ولسمشر غني وایي د مذاکراتو دروازې پرانیستې دي او د امریکا اعلامیه هم مشروط ډول ده. ولسمشر غني وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپو سره یې لیدنه بریالی وه. نوموړي چې نن له افغانستان سره د امریکا د $1 میلیارډ مرستې ځنډېدو په اړه وینا کوله. ویې ویل د امریکا د مرستو کمیدو اعلان مشروط دی او په وینا یې د دې مرستو کمیدو د افغانستان پر اساسي سکتورونو مستقیم اغیزه نه لري، خو دوی هڅه کوي چې له امریکا سره د مذاکراتو له لارې د یادو مرستو دوام تر لاره پرانیزي. ولسمشر غني په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت ته په اشاره وویل چې دوی د ګډې اعلامیې پر بنسټ د یو ټول شموله حکومت جوړولو ته ژمن دی، خو زیاتوي چې پخوانی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. نوموړی دغه راز یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی ده چې د کورونا وایرس مخنیوي په موخه د اوربند ته غاړه کیږدي څو له دې ناوړه پدیدې سره پیاوړې مبارزه امکان ومومي. ولسمشر غني د خپلو خبرو پر دوام څرګنده کړې چې امریکا د سولې پروسې په تړاو له دوی سره سلا مشورې کړې او راتلونکي کې به هم دوام ورکوي. بلخوا ډاکټر عبدالله وایي روان کړکېچ لا هم د خبرو له لارې حل وړ دی. ډاکټر عبدالله وایي لا هم د افغانستان اوسنی بحران د خبرو له لارې د حل وړ دی. نوموړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په غبرګون کې ویلي امریکا له افغانستان سره له کلونو راهیسې همکاري کړې ده، خو له بده مرغه د کړکېچ د حل لپاره یې هڅې بې ګټې وې. دا ټول د تا د لاسه. د په خبره امریکا غوښتل چې په افغانستان کې روان کړکېچ حل شي، له همدې له امله مایک پمپو کابل ته راغلی و، خو دغه فرصت ضایع شو. دا هم ستا د لاسه ضایع شو. هغه په دې اړه تر دې ډیر معلومات نه دي ورکړي، خو وایي لا هم په دې باور دی چې د افغانستان کړکېچ د خبرو له لارې د حل وړ دی. پمپیو پرون کابل ته راغلی و، خو د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د جوړجاړي هڅه بې پایلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې اشرف غني او عبدالله ترمنځ د اختلاف له امله $1 میلیارډ مرسته کمه کړې ده. د حکومت د سیاسي موخو لپاره نظامی عملیاتو کې برخه نه اخلي، له حکومت سره همکاري کوي او نورو مرستو پر کموالي به هم غور وکړي. دوستانو ستاسو د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله دې خبرو ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوی نه حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.